سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د منی SMS اپلیکیشن اړوند ده چې څرنګه کولی سو په یاد اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړو، څرنګه کولی سو له همدغې اپلیکیشن څخه ارنینګ وکړو. په نن ویډیو کې درته ټول معلومات سټیپ بای سټیپ درکوم. مخکې له دې چې د ویډیو پر مین ټاپک باندې پیل وکړو، تاسو دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې راتلونکي ویډیو سره تاسې ضرور رسیږي. راځو دوستانو، لومړی خپل موبایل کې همدغه اپلیکیشن انسټالو چې د اپلیکیشن به موږ او تاسو څرنګه انسټالو. هغې دپاره دوستانو تاسو راسئ پر خپل موبایل کې یو براوزر راخلاص کړئ. په دې کله چې تاسو دا براوزر پر خپل موبایل کې راخلاص کړه، په بره سرچ برخه کې به تاسو ولیکئ منی SMS. دوستانو تاسو به راسئ همدا براوزر راخلاص کړئ، پر خپل موبایل کې په سرچ ځای کې ولیکئ منی SMS. تاسو به دوستانو همدغه نوم سرچ کړئ. په دې ځای کې زیات ویبسایټونه راخیستل کېږي. تاسو به هغه ویبسایټ انتخاب کړئ کوم چې درته زه درښایم. همدارنګه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم لینک موجود ده، کولی سئ د ویډیو ډسکرپشن څخه په اسانۍ سره دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. دغه لیکل دوستانو ما په غلط ډول وکړو. زه دوستانو راځم د اپلیکیشن نوم ګورم او یو ځل بیا سرچ برخې ته راځم. د اپلیکیشن نوم ده منی SMS. کولی سئ د ویبسایټ څخه هم انسټال کړئ. همدارنګه د ویډیو ډسکرپشن کې زموږ د ټلیګرام لینک موجود ده، کولی سئ له هغې څخه استفاده وکړئ او دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته په اسانۍ سره انسټال کړئ. دا اپلیکیشن دوستانو منی SMS په نوم ده. راځو همدا سرچ کوو. دا لومړنی ویبسایټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. که چیرې غواړئ له دې ویبسایټ څخه خپل ځان دپاره انسټال کړئ نو ډاونلوډ APK باندې کلیک واخلئ. دغه اپلیکیشن خو موږ دوستانو الریډي خپل موبایل ته انسټال کړی ده. راځو پر زه بیا اوپن باندې کلیک واخلم او خپل یو نمبر ورکې داخلوم تر څو رجسټریشن کمپلیټ سي. په ډاونلوډ اپشن باندې که چیرې تاسو کلیک واخلئ، دغه اپلیکیشن تاسو سره انسټالیږي خپل موبایل ته. یو ځل بیا درته طریقه درښیم دوستانو. سرچ ته راسئ، په سرچ کې ولیکئ منی SMS. همدغه اپلیکیشن د تاسو کولی سئ ډېر په اسانۍ سره له دې ویبسایټ څخه خپل موبایل ته انسټال کړئ. راځم دوستانو همدا اپلیکیشن راخلاصوم. کله چې تاسو اوپن باندې کلیک واخیسته، په دې ځای کې دوستانو په ساین اپ اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو خپل نمبر ولیکئ، هغه شماره چې ستاسو پر موبایل کې فعاله وي، او شماره داخله کړئ. بیا په چیک اپشن باندې کلیک واخلئ. دا دوستانو تاسو لیدلی سئ ما د خپل موبایل شماره داخله کړه. په بر اپشن کې تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ او په لاندې ځای کې تاسو یو 8 عدده پاسورډ ولیکئ. داسې پاسورډ چې په هغې کې توري هم شامل وي، د انګلیسي ژبې غټ او کوچني عدد هم شامل وي، یعنې پاسورډ مکس پاسورډ غواړي. په هاپ ریفرل باندې کلیک واخلئ او په دې ځای کې تاسو دغه ریفرل کوډ څخه استفاده وکړئ تر څو تاسو ته فری ټوکن درکړل سي. بغیر د ریفرل څخه تاسو ټوکن فری نه درکول کېږي. چې تاسو له ریفرل څخه استفاده وکړئ، موږ ته هم پیسې راکول کېږي او تاسو هم کولی سئ ترلاسه کړئ. راځو په کنټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې دوستانو ستاسو ایمیل ته کوډ لیږل کېږي. همغه کوډ به راواخلئ، د وریفیکیشن ځای کې به یې ولیکئ تر څو ستاسو د ایمیل وریفیکیشن ترسره سي. دا دوستانو زه راغلم، ایمیل مې راخلاص کړه. په دې ځای کې دوستانو همدغه ایمیل ادرس انتخابوم او دغه کوډ چې کوم راغلی، دغه کوډ به زه خپل ځان سره کاپي کړم. کاپي مو څه کله واخیستله، یو ځل بیا پر خپل موبایل کې همدغه اپلیکیشن راخلاصوم او په دې ځای کې د اپلیکیشن پیسټ کوم. په کنټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. تاسو لیدلی سئ دوستانو زموږ ایمیل وریفیکیشن ترسره سو. راځو په الاو باندې کلیک اخلو. په دې کې دوستانو په اډ منی سیم ټو ویټ لیست باندې کلیک واخلئ او دې ته دغه کومې پرمیشنې چې غواړئ دا ټولې ورته ورکړئ تر څو دغه اپلیکیشن تاسو پر موبایل کې فعاله سي. دا دوستانو دغه اپلیکیشن زموږ پر موبایل کې فعاله سو. اوس دوستانو دغه نمبر چې کوم موږ داخل کړی ده، د همدې وریفیکیشن ترسره کېږي. انتظار ورته کوو دوستانو، همدې نمبر ته هم کوډ رالیږل کېږي او دا په اتومات ډول وریفای کېږي. تاسو لیدلی سئ دوستانو کوډ موږ ته راولیږل سو، دا د وریفیکیشن هم ترسره سو. په اوکې اپشن باندې ورته کلیک اخلو. تاسو لیدلی سئ دغه اپلیکیشن زموږ په موبایل کې جوړ سو اوس مهال، او یوازې هر میسج په ترلاسه کولو سره به تاسو ته یورو درکول کېږي او دغه بیا په اسانۍ سره تاسو کولی سئ خپل باینانس ته انتقال کړئ. ویډرا باینانس هم کېږي. د کریپټو هر ایکسچینج ته کولی سئ تاسو دغه اپلیکیشن څخه ویډرا وکړئ. د ویډرا کمه اندازه دوستانو 2 یورو ده. د یاد اپلیکیشن څخه د ویډرا کمه اندازه 2 یورو ده. تاسو کولی سئ دغه پیسې باینانس ته ویډرا کړئ. که چیرې تاسو نه پوهیږئ چې څرنګه باینانس اکاونټ جوړیږي، نو د ویډیو ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. ما ورباندې الریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې څرنګه کولی سو خپل ځان دپاره باینانس اکاونټ جوړ کړو. دا دوستانو د همدې اپلیکیشن اړوند نور معلومات دي، کولی سئ دا چک کړئ او اړوند معلومات یې ترلاسه کړئ. کولی سئ د دې اپلیکیشن اړوند سرچ او معلومات له ګوګل او همدارنګه یوټیوب کې سرچ کړئ تر څو
لا نور معلومات هم ترلاسه کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.